السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمالي رو محترم ورونو حج دا اسلام دا اهم فرائزنا يو اهم فريزه ده چې الله رب العالمین په هغه مسلمانانو باندې فرض کړی ده چې وس او طاقت لري. الله رب العالمین فرمایي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دا د اسلام د ارکاننا یو مهم رکن دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. زما ډیرو محترم ورونو، حج دا هغه عمل دی چې بدی سره د انسان ټول مخکنی ګناهونه چې دی هغه بخلی کیږي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. چې د الله رب العالمین د پاره حج وکړه او د حج په دوران کې چې دی د فحش خبرې ونه کړي او د نورو عام ګناهونه چې د انسان ځان وساته، رجع كيوم ولدته امه. نو د انسان به داسې راوګرځي لکه دا چې د مور نه نوی پیدا شوی، نو د انسان ته به مخکني ټول ګناهونه چې دی هغه وبخلی شي. خو په دې حدیث کې چې دی 3 شرطونه دي لپاره ذکر شوي. اولنی شرط لله، چې د حج به د الله رب العالمین دپاره په دې کې به ځان ښودنه ریاکاري نه وي. په دې کې به دا نه وي چې ما ته څوک حاجي صاحب ووایي او په معاشره کې چې دی زما عزت به دې سره ډیر شي او خلک به وایي چې ده هم حج کړی دی. نه، بلکې دې کې به اخلاص موجود وي. دا به صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره وي. او دویم هغه ګناهونه چې هغه ژبې پورې تړلی شوي دي، د هغې نه به انسان چې دی د حج په حالت کې ځان ساتي، لکه غیبت شو، کنزل شو، بهتان، چغلي او نور چې کوم ګناهونه دي، کوم فحشا خبرې دي، بدې خبرې دي، د دې نه چې دی چې کله مسلمان ځان وساتي او دغه رنګې د عامو ګناهونو انسان چې دی د حج په حالت کې ځان وساتي، نو دته چې دی مخکني ټول ګناهونه هغه بخلی کېږي. زما محترم ورونو، حج یوازې عبادت نه دی، بلکې دا د مسلمانانو دپاره د وحدت او د عاجزۍ او دغه رنګې الله رب العالمین ته د نږدېکت یو اهمه وسیله ده. حج چې دی محترم ورونو دا د نجات لاره ده. نو که چېرته ته وس لري نو کلک عزم وکړه او حج چې دی هغه مه وروسته کوه.